محمد بن قاسم اتمه برخه. محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په تېره برخه کې مو واورېدل زبیر ګنګو ته ځواب ورکړ موږ سره د سند د خلکو اړیکې دومره خرابې نه دي. څه موده پخوا د ابوالحسن د پوښتنې په خاطر د مکران والي هلته تللی و. راجا له هغه سره په غرور ضرور مخامخ شوی و، خو په هغه یې څه تیری نه و کړی. اوس به دا واورو. ګنګو ځواب ورکړ د هغه کښتۍ به تشه وه، مګر ستاسو په کښتۍ کې پلان دي. هغه د خپل پوځي ځواک د زیاتولو لپاره پلانو ته ضرورت لري. له دې نه پرته له تا سره تورسري دي او د هغو په زړو کې د تورسرو احترام او عزت ځای نه لري. دبیل له ګنګو، کالو، داسو او موتي نه پرته نور ټول بندیان د دبیل نه لږ لرې په یوه چوپ ساحل کې پلي شول. ګنګو د ابوالحسن د پیدا کولو ذمواري اخیستې وه، ځکه هغه د یوه ګجراتي سوداګر په جامه کې خپلو نورو انډیوالانو سره د دبیل په بندر کې د کوزېدو پریکړه وکړه. جیرام له ګنګو سره په دې ماموریت کې د مرستې ژمنه وکړه. بیا هم هغه زبیر ته په وار ویل چې د سند حکومت په دې اړه څه معلومات نشي ورکولی. که د ابوالحسن کښتۍ د دبیل په شاوخوا کې لوټ شوې وي، راجا له هغه نه ناخبر دی. زبیر ورته وویل زما سره پخپله هم په دې کې شک نشته، خو زه د ناهید شک لرې کول غواړم. د ماښام نه لږ مخکې د دې کښتۍ د دبیل په بندر لنګر وغورځول. ما یاد یې د ټولو عربو میرمنو کور ته بیولو ټینګار کاوه. جیرام ټولو ماڼوګانو ته بلنه ورکړه، خو ګنګو د دلیپ سنګ په غوږ کې څه وویل او هغه جیرام ته مشوره ورکړه چې تاسو له ډېرې مودې وروسته دبیل ته راستنیږئ. امکان لري ستاسو په کور او جایداد بل چا اړولی وي، او دا هم امکان لري چې د دبیل حاکم اوس هغه ته د ښار د ننوتلو اجازه ورنه کړي. جیرام ځواب ورکړ هغه به څه عذر لري، هغه به پخپله ستاسو د ملمستیا ټینګار وکړي. که ستاسو مرسته نه وای د کاتیا وار ګرانبیه سوغاتونه به راجا ته نه ورسېدلي. اوس خو په راجا ستاسو هم حق دی. زبیر ځواب ورکړ تاسو د ښار له والي سره ووینئ او بیا راشي. که بیا تاسو لازمه بلله موږ خامخا در سره ځو. مایا دې وویل وروره ته ولاړ شه، که ستا په کور کې بل چا اړولی وي دا به بد کار شوی وي. ته د میلمنو د اوسېدو د ځای بندوبست وکړه، بیا راځه، زه به تر هغې پورې له ناهید خور سره پاتې یم. جیرام له بندر نه یو سړی راوست او د جواهرو او طلا ډک صندوق یې اوږو ته ورپورته کړ او بیا نیغ د ښار د والي پرتاب رای د ماڼۍ په لور رهي شول. پرتاب رای د کاتیاوار د سوغاتونو له یادونې پرته د نور سرګذشت په بې پروایي واورېد، او کله چې یې دا وویل چې لوټمارانو د دوی ژغورونکي د سرانجیب کښتۍ ده، نو هغه ټکان وخوړ او پوښتنه یې وکړه آیا دا هم هغه کښتۍ ده چې د سرانجیب راجا د عربو لپاره پلان کې استولی و؟ جیرام هوکې هم هغه ده، خو تا ته دا چا وویل؟ پرتاب رای دا به وروسته درته ووایم، لومړی زما څو پوښتنو ته ځواب راکړه. په دې کښتۍ کې د عربو ماشومان او ښځې هم دي. جیرام هوکې. پرتاب رای دغه کښتۍ د سمندري لوټمارانو دوی بیړۍ ډوبې کړي، د دوی مطلب دا دی چې هغوی وسلوال دي، دوی خو بله بندر نه خوځېدلي نه وي. جیرام نه، زه مسافر یو 2 ورځې میلمانه کوم، هغوی پر ما زیات احسان کړی. زه دلته د دې لپاره راغلم چې دلته به د هغوی په تم کېدو ستاسو اعتراض نه وي. پرتاب رای اعتراض نه، زما څه اعتراض دی، هغوی به نور ټول عمر همدلته زموږ میلمانه وي. ما ته راجا د دوی د کښتۍ د لوټ کولو امر کړی دی. که په دې ماڼۍ تندر پرېوتی وای هم به جیرام دومره نه وارخطا شوی. هغه د یوې شیبې لپاره لکه بوت بې حسه ودرېد، بالاخره بیرته راسمبال شو. وویل تو خو به ټوکې نه کوې؟ پرتاب رای لږ په ترخه لهجه وویل زه له هلکانو سره په ټوکو بلد نه یم. موږ ته سندي سوداګرو د دوی د کښتیو د راتګ خبر راوړی و او د لوی راجا حکم دی چې کښتۍ ترې واخلو. راجا به تر دې صندوق هم پر دې له تا نه خوښ شي چې دوی له مالونو ډکې کښتۍ دي دلته راوستې. جیرام په چغو وویل نه، دا هیڅکله نشي کېدی، هغوی زما میلمانه دي، هغوی زما دوستان او زما محسنان دي. پرتاب رای په پټکه ورته وویل په صد خبرې کوه، ته نه پوهېږې چې چیرته ولاړې؟ جیرام ورته وویل دا د انسانیت خلاف کار دی، تاسو د داسې قوم دښمني اخلي چې د سند په څېر یې زیاتې پاچهي تر ګامو لاندې سطحي شوي. راجا ته د داسې مشورې ورکول ښه کار نه دی. زه ځم، د میلمه درناوی د یوه راجپوت لوړ ذات وقار دی. پرتاب ته له راجا نه یاغي هیڅ ځای ته نسي تلای، دا یې وویل او پرتاب رای پیرهداران راوغوښتل. د سترګو په رپ کې 4 تنه ایستلې تورې وننوتل او تر جیرام راتاو شول. جیرام د تورې ایستلو فرصت ونه موند. پرتاب رای وویل ته باید څه موده زما په زندان کې پاتې شې، له بندر نه چې راستون شم تا به بیا خوشي کړم، سبا ته به دې مهاراج ته واستوم.
که دې د خپلو میلمنو د مرګ د بخښنې فرمان راوړ نو هغوی به هم بیرته خوشي کړم، خو اوس ستا د خوښۍ لپاره د راجا له حکم نه سرغړاوی نشم کولی. سپاهیانو جیرام د ماڼۍ په وړوکې کوټه کې بندي کړ. جیرام په چیغو دروازه دربوله او سر له دیوال سره جنګولو نه وروسته ستومانه او مایوس شو او کښېناست. هغه ته خپل خور ور په یاد شوه، بیا اوچت شو، له دروازې سره یې سر وجنګاوه، توره یې وکښله، خو د اوسپنې په مضبوطو میلو یې چې څو ګزارونه وکړل هغه هم ماته شوه. هغه د تورې مات نیغ راواخیست او په خپله سینه کې یې د ښخولو اراده وکړه، خو بیا څه خیال هغه له دې کار نه منع کړ. جګ شو او په نقراري یې په کوټه کې قدمونه وهه. بیا یې په ذهن کې څه ور وګرځېدل او پیرېدارانو ته یې غږ ور وکړ. هغوی ته یې ډول ډول تمې ورکړې، خو چا د ده په حال ځان نه پوهاوه. بیا راجا ته د شکایت کولو د دوی د ویرولو هڅه وکړه، خو په ځواب کې په کړس کړس خندا واورېده. لږ وروسته ګنګو او د ده ملګري هم د ماښام په تیاره کې له زبیر نه رخصت شول او د ښار په لور یې مخه کړه. ښار ته چې ننوتل په مخه یو 15-20 تنه سپاره او په هغوی پسې 1.5 وسلوال پلي سپاهیان په مخه ورغلل. دوی ځان له لارې نه ګوښه کړ چې تیر شول. ګنګو خپلو انډیوالانو ته مخ ور واړو، ویې ویل د ښار مشر له وسلوالو سپاهیانو سره بندر ته ولاړ. د دوی له بیړې نه ښکاري چې نیت یې روغ نه دی، موږ باید بیرته وګرځو. کالو وویل که هغوی رښتیا هم بد نیت تللي وي نو موږ به څه وکړای شو؟ هغوی به د لنګر اوچتولو او د بادبانونو د تړلو موقع هم ونه مومي. موږ باید د خپلو ځانونو غم وخورو. ګنګو وویل که ته زموږ ملګرتیا پرېږدې خوښه دي، خو زه خامخا بیرته ځم او داسو او موتی تاسو هم تلی شي. هغوی دواړو په یوه غږ ځواب ورکړ نه موږ ستا ملګري یو. کالو پښیمانه شو، وویل زه هم ستا ملګری یم، خو موږ څه کولی شو؟ ګنګو ځواب ورکړ دا به موږ هلته تر رسېدو وروسته ګورو چې څه کولی شو. موتی وویل داسې ښکاري چې جیرام خپلو نیکي کوونکو ته دوکه ورکړه. ګنګو ځواب ورکړ کیدای شي، خو که د هغه نیت خراب وای خپله خور به یې هلته نه پرېښوده. داسو وویل ښکاره خبره ده، هغه خپل خور د دې لپاره پرېښوده چې د دوی له بندر نه په بله خوا ولاړ نشي. زما په ګمان دغه نجلۍ هم په دې دسیسه کې شریکه ده. ظاهرا څرنګه معصومه او ساده ښکاري، هغې په کښتۍ کې هغه عربي نجلۍ خور بلله. ګنګو وویل او جیران به خالد کشر ورور باله او چې زبیر ناروغ و هغه په شپه ورځ ورسره ناست و. دروغجن، دوکهباز، مکار، کاشکې هغه زما په لاس راشي او هغه نجلۍ کالو چې هغه زموږ له لاسه ونوځي. راځئ له هغه نه ډېر کار اخیستی شو، دا د خبرو وخت نه دی. او بیا څلور واړه په ځغاسته د بندر په لور. محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو عربو په کښتۍ کې د ماښام له لمانځه وروسته دعا کوله چې دلیپ سنګ له خپلې کښتۍ نه دوی د ساحل په خوا متوجه کړل. زبیر او ملګري یې په ساحل وسلوال سپاهیان ولیدل، اندېښمن شول. 4 تنه په یوه وړوکې کښتۍ کې سپاره شول او دوی ته ورغلل. دوی ته یې په سندي یوه تن وویل د دبیل حکیم پرتاب رای تاسو تر شراغلاس وایي او ستاسو له مشرانو سره لیدل غواړي. دلیپ سنګ د پرتاب رای استازي ته وویل جیرام څه شو؟ هغه ځواب ورکړ هغه د پرتاب رای سره له لیدو وروسته ستاسو د میلمستیا انتظام کوي او خپل محل ته تللی. باچا ستاسو شراغلاس ته پخپله راغلی. دلیپ سنګ په عربي زبیر ته وویل دا خامخا فریب دی، خو موږ ته له تګ نه پرته بله چاره نه ده پاتې. زبیر وویل زه په خپله حیران یم چې د دبیل والي له دومره سپاهیانو سره ولې راغلی، خو زما له جیرام نه د دوکې تمه نشته، د هغه خور له موږ سره په کښتۍ کې ده. استازي بیا پوښتنه وکړه زه حکیم صاحب ته څه ځواب ورکړم؟ زبیر وویل موږ له تاسو سره ځو. زبیر او دلیپ سنګ په کښتۍ کې سپاره شول او څنډې ته ورسېدل. دلیپ سنګ د پرتاب رای په مخ کې خم شو او احترام یې وکړ، خو زبیر غاړه کږه نه کړه. پرتاب رای وویل ښه ته د عربو اوسېدونکی تاسو ته چا د مشرانو درناوی نه دی درښودلی؟ دلیپ سنګ ځواب ورکړ دا هغوی په مذهب کې انسان ته ټیټېدل ګناه ده. پرتاب رای ځواب ورکړ له موږ سره چې اوسي د انسانانو په مخ کې ټیټېدل به هم زده کړي. دلیپ سنګ ستا مطلب څه دی؟ پرتاب رای هیڅ نه، ستاسو په کښتۍ کې څه شي دی؟ دلیپ سنګ جیرام به تا ته ټول ویلي وي، له موږ نه ولې پوښتنه کوې؟ پرتاب رای جیرام چې څه ویلي وو که رښتیا وه نو دا دې ځایه نشي تللی. دلیپ سنګ کښتۍ ولې له دې ځایه نشي تللی؟ پرتاب دا د باچا راجا حکم دی. دلیپ سنګ څلورو خواو ته وکتل، د ده او زبیر په شاوخوا د سپاهیانو کړۍ تنګه شوې وه. په عربي یې زبیر ته وضعیت وښود. د هغه په هدایت پرتاب رای ته وویل دا د سند د بېوزلو ماڼوګانو کښتۍ نه دي چې لاس ور وغځوې، دا د عربو کښتۍ دي. په دې کې د هغه قوم لوڼې سپرې دي چې د سرکشانو او یاغیانو مخ ته د توپان په څیر اوچتېږي او د ورځې په څیر خپریږي.
څوک چې له آسماني تندر نه ویریږي هم د دوی له تورې پناه غواړي. پرتاب رای په غوسه شو، تورې یې وکښله. زبیر او دلیپ سینګ هم په تورو لاسونه ونیول، خو ډېرې لوڅې تورې یې مخ او بدن ته ورنږدې شوي وې او دوی لاسونه ونیول. پرتاب رای دلیپ سینګ ته وویل ته سیندی ښکارې، خو ستا په رګونو کې د یوه غدار او بېغیرته انسان وینه ده. دلیپ سینګ ځواب ورکړ په دنیا کې تر ټولو لویې غدارې او پستې له خپل میمه سره دوکه کول دی او ما ته په دې ویلو څه باک نشته چې د دلیپ سینګ خبره پوره نه وه چې پرتاب رای توره د هغه په ټټر ورشخه کړه. دلیپ سینګ په ځمکه ولوېد. زبیر ور ټیټ شو، هغه ته یې تکیه ورکړه. هغه یو زګیروی وکړ، زبیر ته یې وکتل او ویل زبیره زما سفر له تا سره پای ته ورسید، خو زما په زړه کې یو دروند پیټی پاتې شو. زه د جهلیت په غیږ کې وزېږېدم او لوی شوم. ابوالحسن له ما نه انسان جوړ کړ او تا مې په زړه کې د اسلام مینه په غورځنګ کړه، خو معلومه نه ده چې ولې ما تر اوسه د خپل ضمیر غږ اوچت نه کړای شو. ما له خلکو نه پټ لمنځونه کول، روژې مې نیولې، خو د خپلې مسلمانۍ په ښکرولو کې مذبذب وم. اوس مې اراده کړې وه چې بصرې ته ورسیږو، زه به د مسلمانۍ اعلان کوم، خو خدای جل جلاله ته دا منظوره نه وه. زه د ناهید په حال افسوس کوم. خدای جل جلاله دې د هغه د وحشت دشمن له شره په امان وساتي. زما دوسته ما مه هېروه، ما ته دعا کوه. دلیپ سینګ بیا څو سلګۍ ووهلې او سترګې یې پټې شوې. څو ځلې یې د توحید کلمه تکرار کړه، ورو ورو یې غږ چپ شو، شونډې یې ورپېدې، راټولې شوې او بیا بیرته وغوړېدې. د بصرې مسافر په رڼو سترګو داسې منزل ته کتل چې له هغه نه مسافر بیرته نه راګرځي. دلیپ سینګ د ابدي خوب غیږې ته ولوېد. زبیر انا لله و انا الیه راجعون وویل. د دلیپ سینګ سر یې په ځمکه کښېښود او په حقارت یې پرتاب رای ته کتل. سپاهیان په کښتیو کې سپاره شول او د زبیر او د دلیپ سینګ د کښتیو په لوري غشي وورول او پر مخ تلل. له هغه لوري هم د غشو په ځواب کې غشي راتلل. زبیر ته د تیښتې لاره نه وه. د پرتاب رای په اشاره اته تنه پرې ورپرېوتل او هغه یې په رسیو کلک وتاړه او په ځمکه یې وغورځاوه. زبیر په حسرت او ناامیدۍ خپلو کښتیو ته کتل. په کښتیو کې ناهید او نورې عربي نجونې هم د نارینهو سره اوږه په اوږه جنګېدې. حشم تر ډېره وخته د نورو هلکانو سره په یوه ګوښه کې ناست پاتې نه شو، راپورته شو او خالد ته نږدې ودرېد. پوښتنه یې وکړه موږ به څو ځلې له سمندري غلو سره مقابله کوو. خالد په لیندې کې غشي کښېښود، شاته یې وکتل. د حشم تر څنګ مایا دیوي حیرانه او ورخطا ولاړ و. خالد وویل مایا دیوي حشم در سره کښته کړه. مایا دیوي هغه ته لاس ور اوږد کړ، خو یو تیز غشي راغی او د حشم په ټټر ونښت. مایا دیوي دی په منډه یوې ګوشې ته کړ او له سینې نه یې د غشي رایستلو هڅه وکړه. حشم له یوه کمزوري زګیروي او معمولي لړزې وروسته یخ کرغ شو. مایا دیوي په سلګیو شوه، اوچته شوه، له شانه یو مضبوط لاس ور ووښ شو او دا یې بېوسه کړه. د سپوږمۍ په تیته رڼا کې یې سترګې وغړولې او بیا یې وویل څوک یې؟ ګنګو ته؟ ګنګو ویل هو زه یم. کالو اوچته یې کړه او که یې شور او غوغا کړه مرۍ یې ورغوڅه کړه. کالو مایا د یوې په اوږه واړوله او له یوې کښتۍ نه د رسۍ په زینه کښته یوې وړوکې کښتۍ ته ورکوز شو. ګنګو ور وړاندې شو، د خالد په اوږه یې لاس ورکښېښود او ویل اوس له جګړې نه څه نه جوړېږي، د دوی کښتۍ له شانه هم راغلي، خو زه تا او ناهید ژغورلی شم، زموږ کښتۍ لاندې ولاړه ده. خالد په بې پروایي ځواب ورکړ زه خپل ملګري نشم پرېښودی. ګنګو مګر ته نه پوهېږې چې هغوی به ستا له خور سره څه سلوک کوي. خالد ما ته په کښتۍ کې ټولې ښځې خپلې خویندې ښکاري او د جیران په دوکه اوس زه په هیڅ چا باور نشم کولی. یو غشي په ناهید ولګي، پنډۍ یې ونیوه او کښېنسته. خالد ورغې غوښړې. ناهید وویل زه روغ یم، ته فکر مه کوه. د دوی د ټینګار سره سره خالد هغه اوچته کړه او د حشم له مړي سره یې نږدې پرېښوده. ناهید چې حشم ولید خپل زخم یې هیر شو، هغه یې وخوځاوه، چیغې یې پرې وکړې او په غمجنه لهجه یې وویل حشمه ته ولې پاس راوختلې؟ ګنګو په بېخبرۍ کې د ناهید له پنډۍ نه په یوه زور غشي کش کړ او ویست. بیا یې داسو ته وویل دا اوچته کړه. داسو د ناهید د اوچتولو لپاره ټیټ شو، خو خالد راوړاندې شو، هغه ته یې ډیکه ورکړه او ویل تاسو او جیران په بېلابېلو لارو راوتلي یئ، خو مقصد او لاره د ټولو یوه ده. ورځئ موږ نور تاسو بخښلي یاست. ګنګو وویل زویه که د خبرو لپاره وخت وای ما به ستا شک لرې کړی و، خو د دښمن کړۍ تنګه شوه او که موږ څو لحظې نور هم غافل شو
هر څه به تمام شي او د تیښتې لاره به بنده شي. افسوس دی لورې چې ما تا ته د سوچ مهلت در نه کړ. ما وبخښئ دا یې وویل او ناڅاپه په یوه وړوکي ډنډ خالد پر سر ووهه. خالد په تندکونو شو خو ګنګو هغه په اوږه کړ. دا څو ناهید په اوږه کړه او ګنګو موتی ته وویل دغه لیندې راواخله په کار راځي. حمله کوونکي کښتۍ ته وختل. د غشو جګړه د تورو په جګړو بدله شوه. په دې هنګامه کې د چا خالد، ناهید او مایا دیوي تښتولو ته پام نه شو. لویو کښتیو ته وړوکې کښتۍ نور ورغلې. ګنګو په همدې وخت کې په سندي ژبه های هو چیغې وهلې او له نورو کښتیو نه لږ په څنګ کې یوې لوري ته ووتل. د ګنګو په ویلو مایا دیوي خپل ټیکری وشلاوه او د ناهید پنډۍ زخم یې پرې وتاړه. خالد یې چې له ځان سره ولید اوس یې د دې پوښتنه هم نه کوله چې چیرته یې بیایي. ګنګو په یوه ټوټه ټوکر په اوبو کې لوند کړ او بیا یې د خالد په ټنډه کښېښود او مایا دیوي ته هغه سړی چې څو شېبې وړاندې یو خطرناک دښمن معلومېده یو غمراز ښکاره شو. د دوی کښتۍ د خطر له حدود نه لرې شوې وه او مایا سره له دې چې له ځانه سره دا ژمنه کړې وه چې له ګنګو سره به خبرې نه کوي له هغه نه پوښتنه وکړه دی خو به ډېر نه وي ژوبل سوی، دا ولې نه پسد کیږي؟ ناهید له ډېر غم او اندېښنې نه خبرې نه کولې او په اندېښنه او پریشانۍ خپل ورور ته کتل او چې کله به ګنګو وویل لورې ته غم مه کوه، ورور به دې اوس را په خود شي، زه ستا دښمن نه یم، زه د سمندر په خدای سوګند یادوم. نو ناهید به د وینو غړپ تر حلق تیر کړ او چوپه به پاتې شوه. بیا یې مایا دیوي ته وکتل، ویل مایا ته راجپوت شریف زاده نجلۍ یې، شریفان به د دروغو سوګند نه خوري. زه له تا نه پوښتنه کوم چې آیا ستا دا ګمان و چې ورور به دې موږ ته دوکه راکوي؟ مایا نه نه، زما ورور داسې نه کوي، زه په بګوان خدای قسم خورم. ناهید او که دا ثابته شوه مایا نو زه به کوهي ته ځان وغورځوم، په اور کې به ځان لپه کړم، خپله مرۍ به په خپله زندۍ کړم. د خدای په خاطر داسې مه وایه. د مایا سلګیو او اوښکو په ناهید تاثیر وکړ او وویل مایا ته د دوی خبرې پروا مه کوه، زما په تا باور دی که ستا ورور له موږ سره دوکه کړې وي هم په دې کې ستا څه ګناه ده؟ مایا زه بیا وایم چې زما ورور داسې نه کوي، د هغه په رګونو کې د یو راجپوت وینه چلیږي، هغه دومره نیکي هیرونکی نشي کیدای. ناهید وویل زموږ دښمن اوس دغه دی چې موږ یې په زور له کښتۍ نه راکوز کړو او په نامعلوم لوري مې وړې. ګنګو وویل لورې کاشکې ما ټولې ښځې او هلکان په دې کښتۍ راوستلی شوی، په دې کښتۍ کې همدومره سپارلیو ځای و، ته ځوانه یې او زه دې د یوه بېرحمه دښمن له منګولو نه ژغورم. او مایا دې وي ته ښایي نور ټول بندیان راخوشي کړې، زه به ستا په بدل کې هغه ټول ماشومان او ښځې راخوشي کوم. خالد را په خود شو او سترګې یې وغړولې، حیران شو، ټولو ته یې په وار وار کتل، تیرې پیښې یې په یاد شوې او سمدستي اوچت شو، کښېناست او په خوش سر یې لاس کښېښود. وویل زموږ کښتۍ چیرته ده؟ موږ چیرته روان یو؟ ګنګو ظالمه مکاره دوکهبازه، تا له موږ سره داسې سلوک وکړ، ته موږ چیرته بیایې؟ ګنګو په سړه سینه ځواب ورکړ خالده دا زما په ژوند کې لومړی ځل دی چې د چا په کنځلو غوسه نه راځي، ستا چې څه په زرزي راته ووایه. خو ما بد نه دي کړي، ما یوازې مایا بیوله، خو ستا خور مې چې ټپي ولیده دا مې زړه ونه منله چې دښمن ته یې پرېږدم. خالد په حقارت مایا دیوي ته وکتل او وویل زه اوس پوه شوم، جیرام یو خوا زموږ د جګړې لپاره سپاهیان راوستول او له بلې لارې یې ته د خپلې خور دپاره راواستولې. د دې مطلب دا دی چې د لوټمارانو مشر ته نه وې، جیرام و. ګنګو ته رښتیا وایه، خو ما اوس توبه ایستلې او جیرام لا توبه نه ده ایستلې. امکان لري هغه د خپلې خور د خبر په اورېدو توبه وباسي. خالد نو ته اوس موږ هغه ته بیایه؟ ګنګو ته یې لیدای شې بندر کومې خواته دی او موږ چېرته روان یو؟ خالد ته موږ چېرته بیایې؟ ګنګو یو داسې ځای ته چې د راجا سپاهیان هلته راونه رسیږي. خالد وویل که ستا نیت خراب نه وي نو موږ بیرته له خپلو ملګرو سره پرېږده. ګنګو ستا ملګري به لږ ځنډ وروسته د دبیل بندیخانه کې وي، ته د زندان په ځای بهر له دوی سره مرسته کولی شي. خالد لږ امیدار شو، وویل ته رښتیا د هغو مرسته کوې؟ ګنګو ځواب ورکړ زویه ما ته د دروغ ویلو څه ضرورت دی، که زه ستا دښمن وای نو دومرې سختې کنځلې به مې په سړه سینه نه اورېدی. بله ورځ د دوی کښتۍ د سیند د دریاب څنډو ته ورسېده او ګنګو خپل پخواني انډیوالان ولیدل چې کبان یې نیول. د خپرونې مینوالو دا خپرونه ما محسن احسان چمتو کړې او تاسو ته وړاندې کړه. دا چې په راتلونکي کیسه وسول انشاءالله په راتلونکي برخې کې به یې واورو.